د کهنه شروع د باران دروز نه کیږي چې ماټن خپل لور په ګاډي کې سکول ته روانه کړي چې په دې وخت کې د ګاډي ټیر وډزيږي. هغه د پنچر والا ګاډي ترنګو کې خدای پر رسیدو کې وخی چې دا وخت کېدو د وجې دی په تغه باران کې په خپل باندې ګاډي ته جیک ورلاندې کی او د ټیر په بدلولو کې لګیا شي. د هڅه هم طبيعت خراب او د پاسه په د شاته ګاډي والا رن شروع کی چې د ورته مازه خراب شي. بیا تاسو لاسه کوي راشه په خپل را سره بدل کړو زب مخ کې شمه. ماټن یو جیلرو چې په جیل کې به قیدانو باندې نظر ساتو او لور سکول ته بوتلو نه پس ډیوټي لاړ شي. د پانن وز ډیره خاص وا ولې چې نن ورځ باندې د تو د ملګری مانټه ته د خطرناک قیدانو بل جیل ته بوتلو کار حواله شوه. د دوانه د منصوبه بندۍ نه پس په تیاری کې لګیا شي. د نسبه خطرناک قیدانو د دې د وجې دی ورلا د وختو پورې تعالی شي واخلي. د پاره چې د ځان سره د تاریخ د کولا بهول سسیس دنه نه کی دوی په مطمئن ځل باندې قیدان په بیلو بیلو زینو کې بند کی. د دې نه خبره چې دا خطرناک قیدانو سره سره د نسبه چالاک هم دي. ماټن ګاډي روان کی او مانټه د نو کړه پشان شاته 200 کې شروع کی. د دې د ګاډي نمک کې د پولیس ګاډي روانه او دوی ته لار رسیده کوي چې په مزل کې بي او خوشي سړک ته ورسي او یخني دومره چې درجه حرارت په منفي کې رواني. د دوی ته په وهم ګمان کینی چې مخکې مونږ ته کسان جال خوري لګیا دي. په دې کې د دوی نه یو ګاډي مخکې شي چې ماټن د پولیس والا سره رابطه وکي. وی تا ساجيبو لګیدل چې هغه ورته په جواب کې وایي وې دې ځای خلک هم داسې ګډوډ ډرایوینګ کوي ولې چې ماټن په اول ځل باندې داسې خطرناک میشن کو. هغه دا خبره نظر انداز کی. په دې کې مانټه ته یو قیدی आवाज وکي چې چا نوم لامیس وي ویزو سلخانه ته زمان چې مانټه په خپل باندې پوسل خانه کې پرېږدي چې بدن کې دوسرا لامیس سجیباجي بهر کتونه شروع کی. هغه په امتیازو کې ساجيبه سيزرو باز یو چې څنګه یو وینځي نو په دې وخت کې مانټه ورته دروته د پارو وای او واپس په خپل ځای کې بند کی. دغه د وجدون درا شروع شي چې پس سره د ماټن د نظر نه د پولیس ګاډي غیب شي او سکسان د ټیر د پنچر کولو سیخان په سړک خواره کی. ماټن د ډیر وخت پورې د پولیس ګاډي ونه ویني نو ور سره د رابطې فیصله وکي. خدا غړ حد ته هیڅ قسمه څه جواب ملونه شي. د دون د وجې د سیخان ښکارن شي او ګاډي په ورخېږي چې څه د وجې ګاډي په جټکو شو په ډیره مشکله باندې په قابو کې راشي. شاته نه اسمان ته سخت یریږي. ودا څه چلو شو چې ماټن ورته وایي د دون د وجې ماته پته نه لګیدا چې ګاډي مې په باندې ورخېجو. د پولیس ګاډي هم په نظر ناراضي چې څنګه په هیڅ کې پام وکي. نو هغه د پولیس ګاډي کم چې دوی نه مخکې روانو اوس په دې پسې شاته را روانو. دی په هیګي نه چې خیر دا روان سدي او دی مانټه خبردار کی وی کهر سدي ځان تیار ساته چې دوانه بولټ پروف جیکټ واچي او مانټه د لارې د اندازې د غستو د پارخ کته راکوس شي. بل خو علامې هغه سیز راکولو کی چې هغه تارو هغه نور ملګرو لا आवाज ورکی وی زه خو در نه روانې ما چې غي ورته وایي مونږ هم د ځان سره بوزه کنه چې دی ورته وایي ګورو بچی سکیږي او دات کړو په کولا بهلو کې کامیاب شي. په ګاډي کې ناس ماټن بار مانټه سر درابطي کوشش کوي. خدای طرفه بیخي خاموشي چې دی د واځي کې د وجې ویریږي او هغه پسې د تلو فیصله وکي. د تمانچه په لاس پټ را رواني چې خپې مانټه سره ولګي کم چې پزمکه باندې پروتي او به حرکت پروتي چې ماټن اخوا دی خوا کتل شروع کی. په دې کې د لاس دغه زخمی زې سره ولګي چې دی ورته په جلا شي. خدا ورته پته نه چې غوي لاتلی نه دي او په دس سره مانټه په خپل لګي او دزي شي. د مانټه تمانچه را واخلي او په منډه شي خو په یو ځای کې ورته هم څوک په نظر رانه شي. دنه لامیستا قیدیان چغې وخی وزر کا مونږ زر روباسا. لامیز د کونډې په ذریعہ سره د برلا کولو کی او بل خو ماټن ګډي وډي ډزې کوي چې په دې کې ور سره ګولې ختم شي او په منډه شي چې په دې وخت کې په به ګولې باندې پخپو لګي خورونه غورځيږي د زخمی په باوجود ځان ګاډي لره ورسي او تانه سره رابطه کوي. خو د ګاډي د بندېدو د وجې وارلس هم کار نه کوي او جسنګ د ګاډي سٹارټ کول والي نو په ګاډي باندې ډزې شروع شي. خو دې پر سکونه ولې چې د ګاډي شیشه بولټ پروف وي او هاي کسانو ته هم د دې خبرې پته وا چې په یو ځای باندې دومره ډزې پیو کې چې شماته کی دې ځان د بچکولو د پاره د جیلیانو زیته داخل شي چې هلته کې د دنه قیدیان ته پوس کوي وی بار څه چلتي او دا د ډزو आवाज دی او کس چلتي. خو دې ورلا د دې خبرې هم جواب ورنه کیو سیدا د ویانو د ځای نه سپیرټ را واخلي او ځان له په زخمی خپې باندې واچي. هغه ځان له پټې کوي او لامیس ورته پټ ګوري. دی په دومره سخته کی چې رنگ یې زړ تختیدلی چې په دې کې د سکټ کولو आवाज ووري چې د پر پاسې دوسرا ټول قیدیان ویریږي. ماټن په دې واس پسې بغرزي دوشي خو چې ورته په نظر را نشي نو قیدیانو ته وایي هیڅوک هم د چالاکي کوششونه کوي او چې څنګه کیمرې ته پام شي نو د خپل نظم کو تختی. ها کسان په ګاډي کې داخل شي او د دې نه مخکې چې د سکړی وو
لامیس پر راغوټه شي چې دی ورپسې زر زر وربند کی خو هغه یې اخوا کوي. د لامیس د حوصله افزای دپاره ملګري ورته چغې وهي او اخر د زخمي خپې د وجې ماټن دیګه کی او دواړه په جګړه شي. لامیس دومره طاقتور چې دې ځمکې له راولي خو هغې د تمانچې په زور باندې راقابو کی. هغه ورته وایي زه څه هم نه کومه چې دی ورته خپل ځای ته راتلو دپاره ووایي. بل خوا یو بوډا قیدي د سوځېدو په بوی باندې پوه شي چې په نظر اچولو سره ده ته تیل میلو شي چې په دې وخت کې څوک ورته تیلې بل کي او بوډا په اور کې په سوځېدو شي. ماټن زر زر د اور د مړ کولو سپری را واخلي او لامیس ته د ورته کولا وهلو دپاره ووایي خو چې دې اور مړکۍ نو بوډا مړ شوي. ماټن چې څنګه بر وګوري نو لامیس ټول قیدیان آزاد کړي. ماټن ورته په یره کې تمانچه ونیوي وی ټول شاته لاړ شي خو اوس د چا په سترګو کې هم یره نه ښکارېده او د ټولو په خوله باندې یوه خبرې وي مونږ په حیا او عزت کې پرېږده چې په دې کې د ماټن په وارلس کې یو جیبه آواز را شروع شي وي کفر د کولو نه کو نو قیدیانو سړی به ته هم مړ شي ور کولو کو ټول بچ کا زما صرف یو کس پکار دی باقي چې څه کسانو سره ته څه کې هغه ورسره وکړه. د دې پورې دو سره ټول قیدیان حیرانه پاتې شي او یو بل ته ګوري چې دا څوک غواړي. ماټن دوی ته ګوري او هغوی ده ته چې په دوی کې یو قیدي پوهه شي چې د ماټن په تمانچه کې ګولۍ نشته او په شریکه باندې په ده حمله وکړي او په زوره باندې ته چابي واخلي. په دوی کې د یو ګیرې والا قیدي چابي راوچته کي او د ور خواله روان شي چې په دې وخت کې یو ځوان هلک د اور د مړ کولو سپری راوچته کي او هغه له په سر روان کی او د هغه د مړ کولو نه پس نورو ته په چغو شي. ور به څوک هم نه کولاوي بهرني کسان مونږ وچل غواړي نه که ازادول او که ور چا کولو کو نو ټول به مړه شو. آیا دا بهرني کسان غواړي څوک او دا دومره خطرناک قیدي څوک دی چې دومره خطرناک دشمنان دي؟ آیا ماټن به بچ شي او که نه؟ د دې ټولو خبرو جواب به مونږ ته په پارت 2 کې ملاویږي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکې اجازت. بای بای.